یوه ورځ مدینې منورې ته د ځینو ښارو څخه مالونه راغله. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ته ورغله چې خپل حصه واخلي، او په ټوکو کې پلار ته وویل یا امیر المؤمنین په دغه مال کې ستا د اقرباو حصه کمه ده او الله جل جلاله د اقرباو سپارښت کړی دی. پلار یې په جدیت سره ورته وویل ای لورې، زما د اقرباو حق زما په مال کې دی، مګر دا د مسلمانانو مال دی، ورځه کور ته دې ولاړه. تاسې پوهیږئ چې امیر المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدرسه کې تعلیم کړی وو، او هغه علیه الصلاة والسلام یې لیدلی وو چې خپل ګران لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته هغه وخت څه وویل چې هغه د یو څه مال غوښتنه ځینې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا فاطمه، په مسلمانانو کې داسې کسان شته چې تر تا محتاج دي، او بیا یې خپل لور ته څه ورنکړه او نورو مسلمانانو ته یې ورکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه رسالت د پاکې چینې زلالې اوبه څښلې وې. لږ فکر وکړئ، دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عدل او قضاوت و، او پر حلاله نفقه یې حرص و. غوښتل یې چې د کورنۍ نفقه د هرې شبهې څخه پاکه او خلاصه وي، او څونه لرې شیانو ته متوجه و، نو خود به پر پارس او روم کامیابه کېدی. مګر موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ښځې د سره د مسلمانانو په کارو کې کومک کاوه. یو وخت د مسلمانانو بیت المال ته خوشبویي او عطر راغله، نو یې خپلې ښځې ته وویل عام خلق د دغو عطرو څخه فایده نشي اخیستلی، نو دغه عطر پر ښځو خرڅوه، پیسې به یې په بیت المال کې کښېږدم چې عامو او ټولو مسلمانانو ته فایده ورسیږي. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ښځې هغه خوشبویه شیان لکه عود، کافور او بخور، دا به یې په غاښو ماتول، مګر کم چې عطر و هغه یې په کوچنیو سیشو یا کوچنیو لوښو کې اچول، نو خود لاس به یې یو څه په ولړل سو، او هغه لاس به یې په خپل پوړني او کالو پورې وموږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی، پر خپله ښځه خوشبویي حس کړه. ویل دغه خوشبویي د څه شي ده؟ ښځې حال ورته ووایه چې عطر خو مې نه دي اخیستې، مګر هغه چې پر لاس مې پاته وه هغه مې په خپلو کالو پورې وموښل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د مسلمانانو عطر ته اخلې او ځان په خوشبویه کوي؟ یا والله. نو یې د خپلې ښځې پوړنی واخیستی، په اوبو یې مینځي او بیا یې بویوي، مینځي او بویوي، تر څو دا یې یقین سو چې اوس نو د هغه ښه بوی هیڅ اثر نه دی پاته، او ویل والله پس له نن ورځې څخه به بیا د مسلمانانو عطرو ته لاس ور نه وړي. اوس نو دغه د تقوا او پرهیزګارۍ ژوند ته لږ متوجه سي چې د شبهې د ذراتو څخه یې ځان او خپله کورنۍ څنګه خلاصول، او د نن ورځې د هغو کسانو د ژوند سره مقایسه کړي چې ځان د اسلام او وطن، ټولنې او افرادو خدمتګار او غمخور بولي، خو په حقیقت کې بېله خپله ځانه او خپلې کورنۍ بل هدف او مقصد نه لري. یوازې دا نه چې د خپلې کورنۍ ورځنی خرڅ او مصرف د بیت المال د مالو څخه اخلي، یا بلکې په رشوت او خیانت، په ظلم او ستم د لمسي او کړوسي غم هم خوري، او وایي دا یوه موقع ده چې په لاس راغلې ده. د دغو کسانو آخرت او الهي مسؤلیت هیر دی، فقط د پیسو ټولولو غم ورسره دی. د فتنو په مقابل کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریځ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل وخت او زمانه کې د فتنو په مقابل کې سخت او شدید ولاړو. هیڅ داسې کار ته لار نور کول چې هغه په مسلمانانو کې فتنه او خرابي جوړه کړي. چې یوه د هغو عجیبو واقعاتو څخه چې د ده رضی الله تعالی عنه عزم او اراده ښکاره کوي چې د فساد او فتنې په مقابل کې څونه سخت دریځ درلودی، هغه واقعه ده چې په مصر کې پیښه سوه. هغه قصه یا واقعات داسې وه. کوم وخت چې مصر فتح سو او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر والی و،
په دغه وخت کې په مصر کې یو نفر پیدا سو چې نوم یې اوسیبیغ و. دا سړی مسلمان سو، مګر داسې تشویشي پوښتنې او سوالونه یې کول چې مسلمانان یې په شک او تردد کې اچول. د داسې شیانو پوښتنې یې کولې چې په هغه کې شبهات پراته وه، خاصتا چې په هغه وخت کې د مصر خلق نوي مسلمانان سوي وه، نو هلته علما هم نه وه. د اوسیبیغ د پوښتنو څخه یوه پوښتنه دا وه چې مسلمانانو ته به یې ویل تاسې وایاست چې په آخره زمانه کې عیسی ابن مریم علیه السلام بیا راځي. خلقو ویل هو. اوسیبیغ ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم بیا راځي، ځکه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر عیسی علیه السلام افضل او بهتر دی، او الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن مجید کې هم فرمایي ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، چې دا د سورة القصص 15 نمبر آیات دی. یعنی بشکه هغه الله چې پرتای احکام د قرآن نازل کړي دي خامخا هغه د وعده وځای ته بیرته ستاور وستونکی دی چې مکه مکرمه ده. دغه آیات شریف د هجرت په وخت کې نازل سو او الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا تسلی ورکول چې ته بیرته مکه مکرمه ته تلونکی یې. خو اوسیبیغ د خپل باطل خبرې لپاره دغه آیات شریف دلیل ګرځاوه او د آیات شریف ترجمه یې داسې کول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیرته دنیا ته راتلونکی دی او داسې نور شبهات په خلقو کې نشرول. په مصر کې د اصحاب کرامو شمیر لږ و او هغه نور خلق نوي مسلمانان سوي وو، داسې شیان نه و ور معلوم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د مصر والدی په حیرت کې دی چې په دغه نفر څه وکم. نور ګناه نه لري، کم جرم یې نه دی کړی، فقط دغه قسم پوښتنې کوي چې په خلقو کې شک او تردید پیدا کړي. په خپل د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سره هم د دغه مسائل قاطع جواب نو موجود او سړی هم د دغه پوښتنو څخه نشي منع کولای. نو عمرو بن العاص و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته دغه اوسیبیغ په باره کې حال ولېږي چې دغه سړی دغه خبرې کوي، زه څه ورسره وکم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل زما د لیک پر رسیدلو سره فورا اوسیبیغ د پیردارانو سره ما ته راولېږه او احتیاط کوه چې درڅخه ونه تښتي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هم ډېر ژر اوسیبیغ د پیردارانو په لاس مدینې منورې ته ولېږي. هغه ډله مدینې منورې ته ورسېده او مسجد نبوي ته ورغله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړي چې اوسیبیغ مو راوستلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر په خوشاله سو او د پیردارانو مشر ته وویل که اوسیبیغ درڅخه وتښتېدی د هغه پر ځای تا ته د هغه جزا درکوم. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو مشران راټول کړه او اوسیبیغ یې راوغوښتی. اوسیبیغ راوستل سو. عمر رضی الله تعالی عنه اوسیبیغ ته وویل ته دا پوښتنه کوې؟ هغه ویل هو. او ویل ته داسې پوښتنه کوې؟ هغه ویل هو. ویل نورې څه پوښتنې لرې؟ اوسیبیغ هم هغه خپلې د شبهاتو ټولې پوښتنې بیان کړې او ویل یا امیر المؤمنین زما د دغو پوښتنو جواب راکوې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو جواب یې درکوم. عمر رضی الله تعالی عنه نارې کړه یا جلاد. جلاد وهغه چاته ویل کېږي چې شرعي جزاوي او حدود لکه د سر پرې کول، د لاس پرې کول او په درو وهل پر خلقو عملي کوي. نو ویل یا جلاد. خلق په تعجب کې سوه چې دغه سړی پوښتنې کوي او عمر رضی الله تعالی عنه جلاد راغواړي. خیر جلاد راغی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل وحیه. جلاد هم د اوسیبیغ په وهلو شروع وکړ. دونه یې وواهه چې د اوسیبیغ د ملا پوست واوښتی او ملا یې سرې غوښې سوه. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل اوس یې بوځئ او علاج یې وکړئ، کم وخت چې جوړ سو بیا ما ته خبر راکړئ. سړی یې بوتی او علاج یې پکاوه تر څو چې جوړ سو. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړئ چې سړی جوړ سو. ویل راولئ. اوسیبیغ راوستل سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل جوړ سوې؟ ویل هو. بیا یې نارې کړه یا جلاد.
وهايه. جلاد بیا دونه وهل ورکړه چې د اسیبغ د ملا غوښ ښکاره شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا امر وکړي چې بویلی او علاج وکړي. 3 واره دغه وهل ورکړه چې د ملا غوښ به تویفه او بیا به جوړ شو. څلورم وار چې راوستي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل جوړ شوه؟ ویل هو. عمر رضی الله تعالی عنہ نار کړه یا جلاد. اسیبغ ویل یا امیر المؤمنین کمی وجنه ومی وجنه مگر نور د دغه وهلو طاقت نه لرم. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل بیا د دغه شیانو پښتنی کوي؟ اسیبغ ویل په والله په ټول عمر به بیا داسې پښتنه ونه کم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل کوفه ته فرار کوي. اسیبغ ویل یا امیر المؤمنین ولی می کوفه ته فرار کوي؟ زما وطن او کورنۍ اهل او اولاد به په مصر کې پاتې کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل کوفه ته فرار کوي. اسیبغ ویل ولی کوفه ته یا امیر المؤمنین؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل هلته یو امیر دی چې دغه په حضور دغه فتنې نشي ښکاره کېدلی او کچا سر راپورته کوي سر یې وپرې کوي او ته د فتنو سره را معلومیږي نو داسې چاته ضرورت لري چې هغه پر تا مسلط وي. اسیبغ کوفه ته فرار شو او هلته ژوند کوي. وختونه دي تیریږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید او وفات شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید او وفات شو. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې د خوارجو فتنه راپورته شو. خوارج فتنګر او د خبرو ډک خلق و او دغه شبهات نشرول. عیناً هغه پښتنې هم کوله چې اسیبغ به کوله. خپل فتنه او فساد د دغه پښتنو په واسطه په خلقو کې نشرول. ورونو نن ورځ هم په اسلامي ټولنه کې ځینې داسې خلق پیدا کیږي چې په بحث او پښتنو سره دینی معلومات نه وي مقصد بلکې د فساد او فتنې د نشرولو لپاره بې معنا او پوچ پښتني کوي. په اسلام کې شبهات پیدا کوي. دته بدل منځه فرائض او واجبات نه وي معلوم. خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا خلفای راشدینو په سیاست او کړنلار کې یا د امت د امامانو په اجتهاد کې یا د نن ورځې د حقیقي علماو پر کړوړو به انتقادونه کوي یا به د داسې پیچلو مسئلو پوښتنه کوي چې دی به په ټول عمر و هغسې مسئلو ته هیڅ ضرورت نه لري. دغه خلک اصلا د اسلام زده کول نه غواړي بلکې په مسلمانانو کې فتنه او فساد نشرول غواړي. د مسلمانانو په عقیده کې شک او تردد پیدا کول غواړي. نو مسلمان ورونو ته زما مشوره دا ده چې دغه خلکو سره په بې ځایه بحثو او داسې مسئلو کې ګډون ونه کړي چې د دوزخ د ننوتلو سبب وګرځي. فقط تاسو د خپل عقیدو په صحیح ساتلو کې پوره کوشش کوئ. نو خوارجو هم هغه د اسیبغ پر قسم پښتنې تکرارولې، فتنه او فساد یې نشرول. نو یو نفر و اسیبغ ته ورغلی ویل یا اسیبغ یو قوم پیدا شوی دی او هغه خبرې کوي کومې چې تا کولې نو ولې د هغو سره نه ملګری کېږي؟ اسیبغ شا وګرول. هغه د وهلو ورځې ور په یاد شوې. ویل ماته یو صالح سړي درس را کړی دی او توبه مې وکړه. نو اسیبغ د خوارجو په فتنه او فساد کې ګډون او اشتراک ونه کړی. دا د حق او حقیقت په باره کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شدت او دریځ و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه سخت او شدید دریځ فتنې ورکې کړې وې. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له طرفه درس دی چې موږ ته هم راشي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تر وفات وروسته عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ وایي پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او پس له ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ می بل داسې څوک نه دی لیدلی چې تر عمر رضی الله تعالی عنہ دی د الله جل جلاله څخه ذات بیریږي. په دې هیڅ پروا نه کېده چې د شرع حکم یا جزا پر چا واقع کیږي یا چاته ورکول کیږي. دې ته نه کتل چې دا مې زوی دی یا پلار. یعنی د الله جل جلاله د احکام د عملی کولو په مقابل کې د دوستی او قرابت
هیڅ لحاظ او مراعات نه پکښې موجود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حق په عملي کولو او د فتنو په ورکولو کې شدید او قوي و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپلو والیانو سره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شدت به په عجیبو او مختلفو انواع او اقسام سره د رضی الله تعالی عنہ په سیرت کې ووینو. د هغې جملې څخه یو همدا چې د خپلو والیانو سره څونه شدت کاوه او اوس په دغه باره کې دغه څو قصې واورئ. اول، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې معاویه ابن ابي سفیان د شام والی و. یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و معاویه ته حال ولېږي چې مدینه منورې ته راسه. هغه هم د امیر المؤمنین د امر سره مطابق مدینه منورې ته راغلی. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اصحاب کرامو د مشرانو سره د حکم په مجلس کې ناست و. معاویه رضی الله تعالی عنہ اجازه وغوښته او د مجلس ځای ته ورننوتی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې سترګې پر معاویه وموښتې د مخه تر خبرو او پوښتنې ورولاړ سو او په هغه لکړه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس کې و پر معاویه راواچول او وهیه ډېر سخت وهل یې ورکړه. څو په دغه وهلو کې معاویه رضی الله تعالی عنہ د مجلس و یوه کونج ته ورسېدی او عمر رضی الله تعالی عنہ په پسې دی او سخت یې وهي. د مجلس خلق ټول په بیره او تعجب کې دي. معاویه د ناستو خلقو څخه کومک غواړي چې خلاص وکړي، مګر هیچا د ځای څخه حرکت نه کاوه. څوک د عمر رضی الله تعالی عنہ په مقابل کې درېدلی شي؟ په مجلس کې لوی او معتبره اصحاب کرام ناست دي. عثمان ابن عفان، علي ابن ابي طالب، طلحه ابن عبید الله او نور مشران رضی الله تعالی عنهم اجمعین موجود دي، مګر ټول چپ او په بیره کې دي. ټول په حیرت کې دي چې د شام والی بیله پوښتنې او خبرو داسې شدید وهل کېږي. دا د عمر رضی الله تعالی عنہ هیبت او دبدبه وه چې څوک یې مخ ته نه سوای درېدلی. پس له ډېرو وهلو یې معاویه رضی الله تعالی عنہ پرېښاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړی پر هغه خپل ځای کښېنسي او نور یې هیڅ ونه ویل. په مجلس کې کامله خاموشي ده، ټول چپ دي. لږ وخت وروسته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه خاموشي ماته کړه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل: یا امیر المؤمنین، دغه سړي څه کړي وه چې داسې وهل دې ورکړه؟ ګناه یې څه شوه چې دغسې معامله ورسره وسوه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل: څه یې نه دي کړي، مګر کم وخت چې دی مجلس ته را داخل سو ومې لیدی چې سر یې لوړ نیولی و، د کبر او غرور علامې په ښکاره وې. ده ځان ته یو څه ویل او په ځان کې یې یو څه لیدل، ځکه ویل د شام والی یم. ورونو، معاویه رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې نوی ځوان و، نو خامخا هغه د ځوانۍ او ولایت غرور پر معلومېدی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل: زه پر دې وبېرېدم چې کبر او غرور ځای پکښې ونه نیسي. نو ما دا قصد وکړي چې د همیش دپاره کبر او غرور ځینې لرې کړم. نو ځکه مې دغه معامله ورسره وکړه چې تاسې ولیده. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حرص و چې د عام انسانانو، خاصتا د ده د والیانو او هغو ملګرو چې د ده سره په حکم کې کومک کوي، نفسونه پاک، صحیح او سالم پاته وي. ځکه که دغه امیران او وزیران فاسد سوه، ټول امت او ملت ورسره فاسدیږي. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له طرفه و خپلو ملګرو او معاونینو ته، بلکې و خپلو والیانو ته ادب او لارښوونه وه چې په عملي شکل یې درس ورکاوه. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هیبت او دبدبې په سبب د ده والیانو هغه د خپل حکم په ځایو کې ډېر احتیاط کاوه او بیرېده چې یوه کوچنۍ خطا ځینې پېښه نه سي چې بیا به دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورسېږي او د هغه د جزا طاقت په چا پورې نه و. دوهم، پس له هغه څخه چې مسلمانانو مصر فتح کړي، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ
عمرو بن العاص د مصر والی وټاکي. هلته په مصر کې دا عادت وو چې خلقو به د آسانو د ځغستا مسابقه سره کول. نو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ زوی د یو قبطي یا یو مصری سره آس زغلاوه، خو د هغه مصری آس تر دمه خسو. د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ زوی چې د مصر د والی زوی دی، هغه قبطي پر سر په چلاخه یا کمچنه ووهه او ویل ته ما ماتوي یا ته تر ما د مخه کېږه، حال دا چې زه ابن الاکرمین د محترمانو زویم. مصر ته دا معلومه و چې امیر المؤمنین د هیچا سره ظلم نه کوي او د مظلوم شکایت اوري. نو د هغه ځای څخه مخ پر مدینه منوره د دې دپاره رهیسو چې خپل شکایت و امیر المؤمنین ته وړاندې کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې په حال خبر سو، عمرو بن العاص حال ولېږي چې ته او زوی دې فورا مدینه منورې ته راسي. هغه هم دواړه مدینه منورې ته راغله. اوس به قصه و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ته پریږدو چې هغه سره راته بیان کړي چې لیدلې ده. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره ناست وو چې عمرو بن العاص په یو پټو او یو لونکي راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شاوخوا د په زوی پسې کتل چې هغه چیرې دی. ویل ده چې هغه د پلار تر شا په پسې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل هغه مصری چیرې دی؟ مصری ویل زه دغه یم یا امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل دره واخله او ابن الاکرمین په وها. انس رضی الله تعالی عنہ وای د عمرو بن العاص زوی دونه ووهه چې تک سوریا کوي او زموږ زړه غوښته چې وی وای. نو مصری هم تر هغه واه چې موږ په خپل زړه کې ویل چې اوس نو بس کې ځکه ډیر زیات ووهه. او عمر رضی الله تعالی عنہ دغه ورته ویل وهايه ابن الاکرمین وها. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وهغه مصری ته وویل اوس نو پلار پر دغه سر ووهه، په والله ته نه وهلی مگر په قوت د خپل پلار. قبطي وویل یا امیر المؤمنین بس ته دونه می ووهه چې زړه می په خونه کوي او هغه څوک می ووهه چې زه وهلی وم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل په والله کدی وهلی وای موږ بستا او د په منځ کې نه وای درېدلی تر څو چې تا په خپل پرېښولای. او بیا یو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته وکتل او ویل یا عمرو د کوم راهیس مخالق مریان کړی دي، حال دا چې دوی خپل مندو حر او آزاد زیږولي دي. بیا یې مصری ته وکتل او ویل اوس نو په بیغمه زړه ولاړسه او که څه درته پیښ شوه یعنی که چا آزار درکړي ماته یې ولیکه. دا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې یوازې د مصر والی نه بلکې د مصر فاتح یا فتح کوونکی هم وو او د اصحاب کرامو د مشرانو څخه وو چې زوی د امیر المؤمنین د عقاب څخه نسو خلاص، بلکې قریبه و چې دغه عقاب په خپل عمرو بن العاص ته هم ورکول سوی وای که هغه د حق خاوند عفو نه وای ورته کړی. تاسو پوهیږئ چې د هغه والی به څه حال وای که یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو هجه ورکړی وای. حقیقت دا دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ټول والیان پوه او هوښیار خلق و. هیڅ کله دغه کار نه دی ځینې پیښ شوی بېله یو وار څخه چې هغه هم د یو ښه او صالح سړي ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنہ څخه پیښ شو. قصه داسې وه. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته راغلی. ویلي ده چې د اوارولو د فرش یوه ټوټه پرته ده چې هغه هم تر 1 متر او 2 سانتیو نه وه زیاته، لکه یوه د لمانځه مسله. د خپلې ښځې څخه یې پوښتنه وکړه چې دا ټوټه فرش د کومه کوي؟ ښځې وویل دا ابو موسی الاشعري په هدیه کې موږ ته راکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ځان سره وایي ابو موسی ما ته راولي. دا دی ابو موسی رضی الله تعالی عنہ په داسې حال کې راغلی چې بیره پر ښکاره ده.
اوس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورنږدې سو د هغه په لاس کې مسله ولیده او د هغه پر مخ یې د حمله کولو یا وهلو اراده ولیده نو یې وویل ته پر ما تلوار مکوه یا امیر المؤمنین مگر امیر المؤمنین نه د خبره واوریدل او نه د ته موقع ورکړه په هغه مسله پر سر ووهه او ویل ته چې مجبور کړې چې موږ ته هدیه راوړې واخله موږ ضرورت نه ورته لرو څلورم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په موده کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د امیر المؤمنین له طرفه پر بحرین حاکم او والی وټاکل شو پس له سموده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته داسې خبر را ورسېدی چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مال زیاتیږي قریبه ده چې د غنیانو و جمله او قطار ته دی ور داخل سي د بحرین څخه داسې اوازې راتلې چې په بحرین کې والی او امیرانو تجارت شروع کړی دی خرڅول او رانیول کوي ګټه کوي او مالونه زیاتیږي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و بلال رضی الله تعالی عنہ ته امر وکړي چې بحرین ته ولاړ د هغه ځای والی او امیران چې کم مالونه لري ټول یې نیمکه نیم مال یې دوی تور پرېږده او نیم مال یې بیت المال ته راوړه خو اول ورته ووایه چې امیر المؤمنین وایي یا به خپل شخصي مالونه نیمه کوي یا به معزوله کېږي د کار څخه به ایسته کېږي بلال رضی الله تعالی عنہ هم بحرین ته ولاړی او هلته د امیرانو د نیمو مالو په اخیستلو شروع وکړه هغه امیرانو ورته وویل دغه مالونه خو موږ نغلا کړي دي او نمو نور حرام کار کړی دي بلال رضی الله تعالی عنہ ویل هو دا صحیح ده زه پوهېږم چې دغه مالونه مو په تجارت ګټلي دي که غلا یا بل حرام کار مو کړی وای لاس مې در پرې کاوه مگر څرنګه چې تاسو تجارت کاوه په دغه تجارت کې خلق تاسو د امریت په سبب تاسو مراعات کاوه نو نیم مال در څخه اخلم او که تاسو د مالو د زیاتوالي سبب تاسو د امریت مراعات نه وای نو نور خلق ولې تاسو پر اندازه ګټه نه ده کړې د بحرین والی او امیرانو دا قبول کړه چې خپل نیم مالونه بیت المال ته ورکړي اوس نو بلال رضی الله تعالی عنہ دغه د مالو په نیمای کولو کې دونه دقت کاوه چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په بوټو یا چوټو کې به یو پل ځنی اخستی او بل پل به ورپریښاوه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وایخله دغه دواړه پلونه واخله دغه یو خو هغه څه زنه سم په پښو کولای مگر بلال رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا امیر المؤمنین راته ویل دي چې نیم مال یې واخله زه هم نیم اخلم که زیات یا کم واخلم شای عمر رضی الله تعالی عنہ عقاب یا جزا راکي که لږ واخلم هم بیریږم که ډیر واخلم هم بیریږم نو یې سم نیم اخلم اوس نو د بلال رضی الله تعالی عنہ له طرفه د امر په عملي کولو کې دغه دقت او حس ته وګوري او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وهیبت او دبدبه ته وګوري چې مځکه په ډیره ډکه کړې و دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عدل قوت او پر خپل امیرانو شدت وو پنځم یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو او مسلمانانو ورونو سره ناست وو چې یو سړی په داسې حال کې چې د ډیره قهر څخه سره ایشېدی او د خلقو په منځ کې راتیر سو د سړی موټ د ورېښتانو څخه ډک دی ترڅو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته راورسېدی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اعتراض او احتجاج پر ډول پر زګر په دغه ورېښتانو وویشتي خلق ورته په قهر سو او ځینو دا اراده وکړه چې سړی ته دغه د بې ادبۍ په سبب ور حمله کوي خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وخلق ته اشاره وکړه چې آرام کښېنئ بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ورېښتان سره راټول کړه او سړی ته اشاره وکړه چې کښېنه سړی کښېنستی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر هغو انتظار ورته کاوه چې د سړی قهر آرام سو نو یې ورته وویل وروره اوس ووایه تا ته څه پېښه ده د سړی قهر بیا راپورته سو او ویل په والله که د اور بیره نه وای یا عمر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل
په والله رښتیا وایه که د اور بیره نه وای. ستا څه قصه ده وروره؟ سړي خپل شکایت شروع کړي چې د شکایت خلاصه یې داسې وه چې ابو موسی الاشعري ناحقه وهلی یم او زما سر یې په چاړه راخرولی دی. نو سړي هغه خپل وریښتان راټول کړي وه او دغه دې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته پر دغه ذکر سوي ډول راوړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وناستو خلقو ته وکتل او وی ویل که ټول خلق د دغه سړي په قوت او جرأت کې وای دا ما ته تر ټولو هغو شیانو خوښ وه چې الله جل جلاله موږ ته په غنیمتو کې راکړي دي. او بیا یې ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې دغه سړي ته به اجازه ورکړي چې ستا څخه د وهلو بدله په وهلو واخلي او د خرولو بدله په خرولو واخلي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه حاکم و چې په هر قوي احتجاج او په هر شجاع اعتراض سره خوشاله کېدی. که یو سړی خپل حق بیله بیرې وغواړي او خپل خبره په دلاوري سره بیان کړي دغه حال و در رضی الله تعالی عنه ته تر هغو ډیرو فتوحاتو او تر هغو مالو چې د کسرا او قیصر څخه اخیستي دي خوښ دی. شپږم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د والیانو څخه یو نفر یو څه حلوا په هدیه کې ورته راولېږل. کوم وخت چې دغه حلوا د ده رضی الله تعالی عنه و مخ ته کښېښول سوه عمر رضی الله تعالی عنه د هغه راوړونکي څخه پوښتنه وکړه دا څه شي دي؟ هغه ویل حلوا ده چې د آذربایجان خلک یې جوړوي او عتبه ابن فرقد چې د آذربایجان والي دی تا ته رالیږلې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغې حلوا خوند وکتی ویلې ده چې خوندور شی ده. نو یې د هغه راوړونکي څخه پوښتنه وکړه آیا د هغه ځای ټول مسلمانان دغه خواړه خوري؟ سړي ویل یا دا د خاصو خلقو خواړه دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه د حلوا لوښی بیرته ټینګ بند کړي یا وتړي او سړي ته یې وویل اوښ دې چیرې دی؟ واخله دغه راوړی شی دې بیرته عتبه ته وروړه او ورته ووایه عمر درته وایي د الله څخه وبېرېږه او مسلمانان په هغه شي مړوه چې ته په هغه ځان مړوې. یعنې ستا او د ملت خواړه باید یو شی او بېله فرقه وي. د ځان دپاره خاص او خوندور خواړه مه اختیاروه. اووم یو وخت د حمص د خلقو څخه یوه ډله مدینې منورې ته راغله. امیر المؤمنین د هغو څخه د دوی د والي عبدالله ابن قرط په باره کې پوښتنه وکړه. هغو وویل ډېر ښه امیر دی خو فقط د خپل ځان دپاره یې ښه کور جوړ کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان سره ویل ښه کور؟ په دغه کور سره پر خلقو ځان لوړوي؟ بخن لابن قرط. نو یې حمص ته یو قاصد ولېږي او ویل اول خو به یې د کور دروازه ور وسوځي او بیا به دی دلته ماته در سره راولي. قاصد تر حمصه پورې ولاړی او د هغه ځای څخه د حمص والی عبدالله ابن قرط رضی الله تعالی عنه ورسره راوستی. اول خو امیر المؤمنین د هغه د ملاقات او لیدلو څخه 3 ورځې منع وکړه او بیا یې په 4مه ورځ د هغه د ملاقات دپاره حره اختیار کړه. حره هغه ځای و چې هلته د زکات اوښان او پسونه ساتل کېده. سړی لا د امیر المؤمنین سره نه دی مخامخ سوی چې امیر المؤمنین امر کوي چې ته خو دې خپل کالي وکاږه او د چوپانانو لباس او کالي واغونده. او بیا یې ورته وویل دغه کالي تر هغو کالو ښه دي چې ستا پلار اغوستل. او بیا یې د چوپانانو لکړه په لاس ورکړه او ویل دغه لکړه تر هغې لکړې ښه ده چې ستا پلار به خپل پسونه پشړل. بیا یې اوښانو ته اشاره وکړه او ویل یا عبدالله په دغو اوښانو پسې شه او دغه پیایه. پس له څه مودې څخه عبدالله ابن قرط راوغوښتی په عتاب او سرزنش سره ورته وویل آیا ما ته د دې دپاره لېږلی وې چې ځان ته کور او تعمیر جوړ کړې؟ ورځه خپل کار ته دې ولاړ شه او پام کوه چې هېڅکله بیا هغه کار ونه کړې. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه امیر سره معامله او عمل و
چې د هغه رعیتو دا شاهدي ادا کول چې ښه امیر دی، غیر له دې څخه چې د ځان لپاره خاص کور جوړ کړی وي. د دغه سخته دریځه سره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپلو هغو والیانو په مقابل کې درلودی چې خپل قدرت او سلطه غلط استعمال کړی وای، مګر د هغه والی په مقابل کې چې تر تحقیق وروسته پاک او عفیف د ظلم او خیانت څخه بری او بیزاره راوتلی وای، هلته به دغه شدید عمر و یو داسې منظر او مشهد ته اوښتی چې د غبطه او مهربانۍ څخه ویل کېدی. یو وخت یو ډله و مدینه منورې ته راغله چې د خپل والی څخه چې سعید ابن عامر الجمحي رضی الله تعالی عنه شکایت درلودی، او په دغه شکایت کې درې اعتراض یا درې نیوکې پر خپل امیر درلودې چې هغه نیوکې په داسې ډول سره وي: اول، ترڅو چې لمر ښه نسي راپورته دی و خلقو ته نه راوځي. دوهم، د شپې و چاته جواب نه وایي. دریم، په میاشت کې یوه ورځ د هیچ چا سره نه ویني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل والی سعید ابن عامر الجمحي رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او د شکایت کوونکو سره یې کښېناوه او شکایت کوونکو ته یې وویل خبرې وکړي. هغه وویل ترڅو چې ورځ په ښه نسي موږ ته نه راوځي، زموږ په اصطلاح کار ته ناوخته راځي. امیر المؤمنین سعید رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ویل د خلقو جواب ووایه. سعید رضی الله تعالی عنه وویل سره د دې چې دا زما نه وه خوښه چې د دغه ناوخته راوتلو سبب بیان کم، خو اوس مجبوره یم. هغه دا چې زه او زما کورنۍ نوکر او خادم نه لرو، نو زه د خپلې کورنۍ سره اوړه خیشتوم او بیا تر هغو انتظار ورته کوم چې خمیر سي او بیا خپله ډوډۍ پخوم، تر هغه وروسته اودس تازه کوم او بیا دوی ته راوځم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مخ کې خوشحالي ښکاره سوه، ځکه دته معلومه سوه چې د هغه چا په انتخابولو کې نه دی خطا وتلی چې ده باور په کړی و. او بیا یې شکایت کوونکو ته وویل نور څه وایاست؟ هغو وویل د شپې و هیچ چاته جواب نه وایي، یعنی که موږ د شپې دروازه هم وروټکوو خو دی جواب نه وایي. سعید رضی الله تعالی عنه وویل والله دغه د شپې د جواب نه ویلو د سبب بیانول مې هم نه و خوښ، مګر ما ورځ د دوی دپاره یا ما ورځ د دوی د خدمت دپاره ګرځولې ده او شپه مې د الله جل جلاله د عبادت دپاره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل نور څه شکایت لري؟ خلقو وویل په میاشت کې یوه ورځ د هیچ چا سره نه ویني. سعید رضی الله تعالی عنه وویل زه خادم او نوکر نه لرم چې زما کالي را پرېمینځي، په دغه ورځ زه خپل کالي مینځم او بیا تر هغو انتظار ورته کوم چې وچیږي او بیا د ورځې په آخر کې راوځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د خوشحالۍ څخه یې مخ ځلېدی وویل حمد هغه الله لروي چې زما فراست یا زما پوهه یې پر غلطه نه ده بیولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې ډېر خوشحاله کېدی چې د شکایت کوونکو شکایت بې ځایه سي او د ده والي بري سي، ځکه ده غوښته چې یوازې د ده والیان نه بلکې ټول خلق قوي او د عیبه څخه پاک وي. عمیر ابن سعید رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه حمص ته د والي په صفت سره ولېږل سو. حمص په سوریه کې د یوه ښار نوم دی. عمیر رضی الله تعالی عنه هلته یو کال تیر کړي، خو په دغه ټول کال کې نه د هغه له طرفه کوم خبر راغی او نه یې مدینې منورې ته د زکات یا خراج د مالو څخه یو شی راولېږي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و خپل کاتب ته وویل عمیر ته لیک ولېږه چې دلته راسي، زه بیریږم چې خیانت یې نه را سره کړی. کاتب هم لیک ولیکي چې په هغه کې عمیر رضی الله تعالی عنه ته لیکلي وه چې مدینې منورې ته راسه. دا دی یوه ورځ د مدینې منورې په کوڅو کې یو خیرن او لغوړن سړی په داسې حال کې ولیدل سو چې د سفر په دوړو کې پټ و او پښې یې د مځکې څخه د ډېرې ستړیا په سبب په تکلیف پورته کېدې
پر راسته اوږه یې یوه کڅوړه او یوه کاسه رااخیستې وه او پر چپه اوږه یې د اوبو کوچنی ژی یا مشکوله ورسره وه او پر یوه لکړه یې تکیه کول. په سترو قدمو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و مجلس ته ورغلی او ویل السلام علیک یا امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې د سلام جواب ورته ووایه او بیا یې د عمر رضی الله تعالی عنه څخه په داسې حال کې پوښتنه وکړه چې دغه د ستړي او ستومانه خوار او زار حالت په لیدلو سره غمجن و. ویل یا عمر څه حال دی؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل دغه حال مې دی چې ته یې وینې. آیا ته مې نه وینې چې په بدن جوړ یم او دنیا را سره ده چې تر دوو شکرو یې راکشوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل څه شي در سره دی؟ عمر وویل کڅوړه ده چې په هغې کې زما خواړه دي او کاسه ده چې په هغې کې خوراک کوم او مشکوله ده چې په هغې کې زما د چښلو او اوداسه اوبه را سره اخلم او لکړه ده چې پر هغه تکیه کوم او که دشمن حمله را باندې وکړه په دغه لکړه جنگ ورسره کوم. په والله دنیا بل شی نه ده بې له دغه زما د سامانه څخه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل پر پښو راغلې؟ ده ویل هو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته ویل آیا داسې څوک نه و چې یو بوده یې در کړی وای؟ ده ویل ما ځینې ونه غوښتې او دوی رانه کړی. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ورته وویل هغه کار چې ما در سپارلی و په هغه کې دې څه وکړه؟ ده وویل هغه ښار ته چې تا ور لېږلی وم ورغلم، د هغه ځای صالح خلق مې راټول کړه او هغو ته مې د زکات او خراج د راټولولو وظیفه ور وسپارل تر څو چې دوی هغه مالونه راټول کړه او ما پر خپلو مستحقینو وویشل. که د هغو مالو څخه شی پاته سوی وای هغه به مې تا ته راوړی وای. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل نو اوس دې موږ ته شی نه دی راوړی؟ ده ویل یا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ډېر خوشحاله و وی ویل د عمر د ولایت موده نوره هم ور اوږده کړئ. عمر رضی الله تعالی عنه وویل هغه وخت لاړی چې ما کار کاوه، تر دې وروسته به نه تا ته کار وکم او نه تر تا وروسته بل چاته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان سره حضرت عمر فاروق د دغه ټول قوت قدرت او پر ټولو ښارو تسلط سره سره د خپل ځان په تعجبولو کې ډېر شدید او د شدیدو خلقو څخه و. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وایي زه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره وم چې یو سړی په مخه ورغلی. هغه سړي ورته وویل یا امیر المؤمنین زما سره ولاړ شه او د فلاني سړي په مقابل کې مې کومک وکړه چې زما سره ظلم کړی دی. تاسې فکر وکړئ عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو او امریت په نورو کارو مشغوله دی او اوس یو نفر ورته وایي زما سره راځه چې فلاني ظلم را باندې کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په هغه لکړه چې ورسره وه دغه سړی دوې درې لکړې ووهه او ورته ویل یې کم وخت چې زه فارغ یم په نورو کارو نه یم مشغوله او د قضا په مجلس کې ناست یم، تاسې نه راځئ خپل شکایت نه راته کوئ، مګر کم وخت چې بیا د دولت په نورو مهمو کارو مشغوله سم نو تاسې راسئ او کومک راڅخه غواړئ. ولې د قضا په مجلس کې نه راتلې؟ خیر سړی ناراضه او خواشینی بیرته رهي سو. کله چې سړی رهي سو عمر رضی الله تعالی عنه پښیمانه معلومېدی او ویل دغه سړی بیرته راولئ. سړی یې ورته راوستی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل سړیه دغه لکړه واخله دغسې مې ووهه لکه ما چې ووهلې. دا زما حق نه و چې ودې وهم. یو سړی راسې شکایت کوي او زه یې وهم. هو ته خطا وتلې مګر د وهلو لایق نه وې چې ما ووهلې. متل دی وایي کږه غاړه توره نه پرې کوي. سړي چې دغه د ده رضی الله تعالی عنه عجز او عدل ولیدل ویل یا والله هغه وهل ما د الله جل جلاله د پاره در پرې ایښي دي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل دا صحیح ده
چې وهل دې د الله جل جلاله د پاره را پېښول مګر ماته به هم عفو کوي. سړی ویل ته مې هم بخښلې. دغه سړی عمر رضی الله تعالی عنہ د خلقو په حضور او په خپل خوښه وبخښي. سړی خو پر خپل لار ولاړی. مګر احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ وای کوم وخت چې زه او عمر رضی الله تعالی عنہ بیرته کور ته راغلو، عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو، 2 رکعات المنځ ادا کړي، پس المنځه ځان ملامتاوه او ویل یې اے د خطاب زو تکشته وې الله جل جلاله لوړ کړي، ته گمراه وې الله جل جلاله هدایت ترته وکي، ته ذلیل وې الله جل جلاله عزتمند کړي او د خلق مسؤلیت ستا په غاړه کې درواچاوه. بیا نو یو سړی درته راغی ستا څخه کومک غوښتي، تا ووهه. سبب د الله جل جلاله په حضور کې سوای، سبب د الله جل جلاله په حضور کې سوای، خپل ځان په چپلاخ ووهه او ملامتاوه. محترم ورونو، څرنګه چې پتا پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په اتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.